څومره هوښیار وم څومره زر دوکه شومه د یو بېمانه په نظر دوکه شومه زار د غریب سړي د مینې نظار زه د خانانو په موټر دوکه شومه ما ویل که لږ شانتې حرام به راکي ایمان مې بیلو په بوتل دوکه شومه د باچا خان په لاره یو هم نشته سرې ټوپۍ دي سل ځایه په سل دوکه شومه ما ویل که بل چا دی لیکلی چېرته زیمورجانه ستا په دې غزل دوکه شومه دغه یو نظم دی دا به درته ووایم چې ملا دی که قاضي دی ملا دی که قاضي دی امام دی که حمید دی دیو ټول سره پویان دي د جومات په ګوټ کې وران دي یو وایي دا خو لوی ولی دی بل وایي دا خو جنتي دی لا په دغه منځ کې وران دي لا تر اوسه په خفګان دي یو وایي ته خو بېدتي بل وایي ته خو سور هندو یې جهالت ته دې خور کړی بس ملای دی بدنام کړی په یوه لا پوهه نه شو په عقیده لا پوهه نه شو خدای ما ته کافر وایي او زه ده ته کافر وایم بس په لوی مرض اخته یو بس په لوی دجال اخته یو بس د اذان نه ورک شوی دی جانان نه ورک شوی دی چې کوم طرف ته لاړ شو بس قرآن نه ورک شوی دی ملا جانه لیوني شو په ما ګرانه لیوني شو ستا په خولې ډېرې خبرې څوک کوي پکې کنځلې مونږ په یو دوه کې حیران شو چې په کم پسې روان شو تا په لوی مرض اخته کړو تا په لوی دجال اخته کړو ستا خو تا په لوی مرض اخته کړو تا په لوی دجال اخته کړو بس د ځان نه لرې وتي یو د جانان نه لرې وتي یو په دې ژوند کې هم سکون نشته د قرآن نه لرې وتي یو تا په هره لار دوکه کړو تا د هېڅ خبر نه کړو ستا خو ننګ په دې قصه دی ستا خو جنګ په دې قصه دی ته وایې دا کتاب صحیح دی هغه وایي دا کتاب صحیح دی حقیقت مو ټول پټکلی انسانیت مو ټول پټکلی په اسلام دې پوهه نه کړو په قرآن دې پوهه نه کړو بس خو بغض او کینه ده په هر ځای کې دا لانجه ده دا وایي ته ډېر ګناهګار یې زه وایم دا ډېر ګناهګار دی ستا که هره نظریه ده زما دغه عقیده ده یو مو الله یو مو رسول ده یو مو قرآن یو مو قانون دی نو دا لانجه زمونږ په څه ده دا قصه زمونږ په څه ده بس قرآن مخې ته کښېدی نور ټول کتابونه شاته پرېږدئ په قرآن جوړه عقیده کوي نوره ختمه دا لانجه کوي څوک په د دین څوک په غیر دین شي د میانانو زړه به سپین شي د سرو کاپرو د خدای خونې ورانې کړي نه مننه